اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو شاعرانو ادیبانو راغلو میلمانو ستړي مه شو په خیر رالو هر کله راشو. د کوم څلور تصویرونه چې په بنر باندې ښکاري دغو چې کوم قدر او عزت شاعران له ورکړی الله دوی خوشحال او آباد لري او موږ یې ډېره شکریا ادا کوو. یو څو شعرونه خسرو پکې بیا بیا ته خپل غزل وایم. نن چې د خسرو هغه یادونه تازه کېږي، نن چې د خسرو هغه یادونه تازه کېږي، دا لکه چې مړه وي شنګلونه تازه کېږي. او لیدلی خو مې نه و شاعري یې داسې وایي، لیدلی خو مې نه و شاعري یې داسې وایي، په زړه زخمي زخمي پرهرونه تازه کېږي. او منم چې عاشقي وه د سرو لمبو نه ډکه، منم چې عاشقي وه د سرو لمبو نه ډکه، غزل ته یې چې ګورم سره ورونه تازه کېږي. او دا څوک چې شاعرانو قدر کړي ورته سلام دی، دا څوک چې شاعرانو قدر کړي ورته سلام دی. او غفور وایي په دا زموږ زړونه تازه کېږي. ډوله سوداونه غزل دی چې تلی مرور راغی نه پوهېږم څه وکړم، تلی مرور راغی نه پوهېږم څه وکړم، او خاله مې دلبر راغی نه پوهېږم څه وکړم. ډېرې دردولی یم زه رقیب په زړه باندې، ډېرې دردولی یم زه رقیب په زړه باندې، او اوس مې پیغمبر راغی نه پوهېږم څه وکړم. ډېرې دردولی یم زه رقیب په زړه باندې، او اوس مې پیغمبر راغی نه پوهېږم څه وکړم. او یو طرف ته سر ساتل جبران صاحب، یو طرف ته سر ساتل بل خوا د اشنا دیدن، یو طرف ته سر ساتل بل خوا د اشنا دیدن، او مخې له کمر راغی نه پوهېږم څه وکړم. او مخامخ رقیب راته ونیو د زړه پورې، مخامخ رقیب راته ونیو د زړه پورې، او درد مې په ځیګر راغی نه پوهېږم څه وکړم. مخامخ رقیب راته ونیو د زړه پورې، او درد مې په ځیګر راغی نه پوهېږم څه وکړم. او پوه شم پر بار باندې، پوه شم پر بار باندې ښه ډېرې راټلی دی، پوه شم پر بار باندې ښه ډېرې راټلی دی، او داسې چې ټیټ سر راغی نه پوهېږم څه وکړم. او اخري شعر دی چې زه غفور له موړ نه یم یاره په دیدن باندې، زه غفور له موړ نه یم یاره په دیدن باندې، او شپه لړه سهار راغی نه پوهېږم څه وکړم.